د نوح علیہ السلام نه بعد یو لوی جلیل القدر پیغمبر چو هغه ادریس علیہ السلام د هم په خپل وخت کې ډېر لوی مهنت او مشقت د الله د دین لپاره اخیری دته یو سودا پیدا شو پزړه کې چې دا ځنکدن څنګه شي اوس دا علم خو سوا د خدای نه بل چاته نشته یا هغه چاته پته چې د چا ځنکدنی او ساتي وزي نو الله پاک ته یو التجا وکړه چې یا الله ما ته سکرات د موت خایا لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم به دعا کوله چې اللهم انی اعوذ بک من سکرات الموت اے پروردگارا ز پتا سره پناه غواړم دغه سختو د مرګ نه د مرګ سختۍ الله دې امان راکړي عیسی علیہ السلام یو مړی را ژوندی کړی امړی ته وی چې وای لاندې در باندې سال تیرو هغه صاحبہ سلور زره کال می وشو چې مړی او په سلور زره کاله کې د زنکدن تریخواله میلاد مړی نخکته شوی په دغه وخت کې چې زما الق تکم تریخواله رسیدلې او میلاد مړی نخکته شوی نو دا چونکه ډېر لوی تکلیف دی وخت نو ځکه به حضور فرمایل چې اللهم انی اعوذ بک من سکرات الموت د مرګ د سختونه خدای ماته نجات راک بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی چې ما د چا زنکدن بچ سختو نو زما به خوښ نو خو ما چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زنکدن سخت لیدلې دی نو هغه نرستو می بیا په چا انکار ونک دا سه سخت چې د سر زما په سینه باندې اډاناو او دا رنگ مبارکی دا سه سورو چې تاب ویل اوس به د مخ نوی نه روز علماء لیکي چې دا وخت کې تپوسو شوته اسرائیل نے تپوسو کو چې دینم زیات څه تکلیف شتا هغه ورته چې یا رسول الله دا خو مې په روپے کې او پیسہ تکلیف پتائی ہے نو حضور علیہ السلام ورته فرمایل چې اټوله روپے تکلیف په ما کې ده خو چې زما امت سره داسې سختی ونه کی نو عرض داو چې سکرات د موت چې دی دا ډېر زیات سخت زکه په دغه وخت کې د ایمان د ګټ او د بیلات سودای کداغه وخت کې د ایمان وګټلو خو عمر لا کامیاب شوی او کداغه وخت کې د ایمان بیلو دون عمر لا تباش یو بزرگ وفات کېده ډېر علما ورته ناستو بزرگان ورته ناستو علما وایي چې اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله دا بزرگ وایي چې لا د لا دا معنا دا چې زدا کلمه نه وایم اسمره بزرگان چې ناس ټول په جړاش چې دا دومره لوی سړیو او په داسې وخت کې دی وای چې لا ز کلمه نه وایم خدای تبا شو کړ دا خو غرق په دا وخت کې د دې بزرګ نه غ سکرات د موت سو وخت لری شو
طبیعت ټیک شو. ابو بزرگان ورته وی چې دا پتا څه چلو، مونږ درته اشهد ان لا اله الا الله وی او تاوی چې لا. ابو بزرگ ورته وی چې ما تاسو ته نه وی چې لا، تاسو سره جخت شیطان ولاړو او زه ما ډیر سخت تګه ناغه سره یو ډک جامو ما ته وی چې تو وای چې خدایان دو دینو دا یخ او به بدر نو ما هغه ته وی چې لا، وی چې دا حربه کامیاب نشوه نو بیا را ته وی چې یا مولانا قد نجوت، اے مولانا خلاص ورانا. نو بیا مې هغه ته وی چې لا خلاص شوی نه، مخکې ډېر منزلونه پاتې. نو ما دا الله ټکه هغه ته کولو، تاسو ته مې نه وی چې زه کلمه نه وایم. نو عزیزانو دا وخت کې شیطان لعین جخت ولاړی او کوشش دا کوي چې په دغه وخت کې تا ورغلو کی او دا د ایمان خزانه در نه واخلي. نو عرض میں داو چې ادریس علیہ السلام تا دا سودا پیدا شو چې سکرات د موت وګورم، دا د مرګ سختای وګورم، نو د خدای عبادت به بیا نور زیات په شوق باندې کوم. الله حکم کو اسرائیل علیہ السلام تا چرا والا په سکرات د موت زنکدن پر راوستو او ورته وخود ساعت قبض کا بیا را ژوندې و ودلیدل و یا الله ډېر ښه، اے خدای ز پتا پناه غواړم د دې سختای، خدای دا خود برداشت نه بار سختی ده، دا خود انسان د وس شی نه ده. بیا الله ته التجا کوي چې یا الله اوس میں د دوزخ کا تو شوق ده چې جهنم وګورم نستا یو عظیم یرب میں پڑھ کے پیداشی نستا عبادت بنور پر شوق کو. اللہ ملائکو توئی چے بوئی زئی نو جہنم لے بوتلو، جہنمی چی ولید او دے ورننوت دا سے ملائکی پکی ولیدی چی دا غید دے سپیگمو دا خلین دا اور لمبے وتی. تپوسی وکو چې دا سوک دی او دا ولی ورتوی ادریس علیہ السلام دا زبانیه ملائکی دی، دا هغه ملائکی دی چې د جهنم په اور تازه کولو باندې مقرر دي او د خلی او د سپیګمونه د اور لمبې دی د پاره وزي چې دا د قهر او د غضب ملائکی. قران کې راضی کړه چې خدت ته ټوپونه وها غاوره پڅشي باندې خدا وخت ډیر نږدې دی چې سندع الزبانیه زبم درته زبانیه ملائکه راو غواړم خلاصي بده ته څوک تبت خلاصي څوک. اوس عزیزانو اندازه وکړئ چې د جهنم هغه ملائکه چې د چا د خلی او د سپیګمونه د اور لمبي وزي او راغختم درته خدای وی الله دې امان راکي د حکومت یو مات ګډ غوندې سپي چې در باندې لاس کی دي نو ځان نشه خلاصوله تانه ته دی بوزي او بیا د تانهدار تیسمارخانی چې وګوره نو ستیاره در باندې راغلی او تیزونه اچي او د خدای ملائکه چې زبانیه وګوره چې د خله او د سپیګمونه د اور لمبي وزي
الله دې امان راکړي چې هلته بس ابل ورځ یو سړی راغی نو هغه چرې ما داسې پتلو سم نه دی لیدلی او دې زمونږ د دې علاقې چې په لاره ځي نو داسې اسمان ته ګوري ځکه چې ټوپک موپک ورسره وي نو داسې اسمان ته ګوري نو بله ورځ راغی پولیس نیولی نو پولیس انټاروګیټ کړو دا تلی ملی به ورته وهلی را وهلی نو چراغ نو دا سره داسې ځوړند غوندي خیره قسمی سي چې ما ته وکړه نو مالا د قدرت خاوند د دې فرعون سر دې په دې سپایانو ټیټ کو دې بغردې دو څنګه اوس یو څو لختې پتاڼه کې د پولیس خوړلې دي اوس څنګه روان دي ناسې دې پورې درته وایم چې یوسف علیه السلام ځان سره یو سړی مقرر کړی دی به چې په شاهي دوره باندې روانو نو هغه به آواز وکړو چې مغرور مشو شاهان شاهان دیگر است غاوره کې گما د بادشاہانو بادشاہ بل دی ته څه شي ته یې څه د بادشاہانو بل بادشاہ بل طرف نه باواز شو چې لمن الملک اليوم داغه د قیامت د ورځې आवाज دی چې ملائکه باواز وکړي لمن الملک اليوم د نن ورځې بادشاہ څوک دی نو دا د دنیا بادشاہان به ټول سرنګون ولاړي دا جرأت به په دغه ورځ څوک کولی شي چې هغه سر اوچت کی چې زم بادشاہ لمن الملک اليوم د نن ورځې بادشاہ څوک نو आवाज بوشي لله الواحد القهار د نن ورځې هغه بادشاہ دی چې یو دی نن ډېر په قهر د قیامت په ورځ به الله داسې په قهر وي چې نه به دین وړاندې داسې په قهر شوی یو نه به بیا داسې په قهر دا 50,000 کال ورځ به د الله د قهر او د غضب ورځ الله دې امان عزیزانو دې ته سوچ کو ځاننا فصلی بزرگان ما جوړوي چې صدر باندې پیخ نه نو ځان نم د نظام الدین اولیاء بچی جوړ کړي منځونم کوي او سجده هم لګوي او چې صدر باندې پیخ شي نو بیا صادر نخپه او باسي او د خدای نه باغیان شي دغه خدای ارڅ در باندې کولیش ارڅ کولی زمون منځونه داسې دي لکه یو کوچی سره د خار سړی تله او نوکر ور سره چیلای به ولا ساتل منځونه به هم ډیر کول چرته به چې کتو د خار سړی به په منځ ولاړو ا کوچی خیال کړی دی چې دا خو ډیر زبرګ دی جوړ منځونه ډیر چې اخر کې راتلو ته نو دا کوچی نه چیلای را پټی کړ چې چیلای را پټی کړ نو کوچا ور پسې کور تراغ غاټ کوتا کور سراو او په دولاسي د دې اورت را پرې خو ول روزستا ویل داسې کړي په دا ډېر المنزو په بارانه بدیم کاوه په وچه بدیم کاوه په لمده بدیم کاوه کور دوران شنو اله بیله چیلای دی را پټی کېدم تا خو ډېر منځونه کول نو عرض میں داو چې دا ژوند د امتحان وخت دی امتحان راغی او ته ثابت قدم پاتې امتحان راغی او ثابت قدم پاتې شو دا منځونه به پکار راځي دا نیکی به پکار راځي نن د عظیم قهر دی د ملک
که د چا د لور واده دی صاحبه یو حال، لور واده دی روټای به کلب کې ورکوي، کلب کې لکه ته څه ګورای، ته ګورای چې کلب کې روټای ورکوي؟ کلبونه خو د ګورګانو سه، روټای به انټرکان کې ورکوي، خزی دی او نر دی او نرغه دی چې دونه امزان سره راوسته، ځکه انټرکان ته چې څوک روټای لذي خو به خزم بوز. هغه ورځ راته چاوي انټرکان کې دعوت ته پکې نه وي، ما خزه نشو بوتله ځان سره، اول ته چې څوک خزه ځان سره بونځي په انټرکان کې پریدي نه، د انټرکان قانون دی چې دونه به بوزین او تباله ورځي. کارډونو ته وګوره، کارډونو ته وګوره د دوی د دیوځونو، یو کارډ د 100 روپۍ، بیا د خزه او د سړی لاس په ملاو شوی، بیا په د سړی نامه لیکلی، لاندې د بیگم نامم لیکلی، پلانه و بیگم پلانه، یعنی سړی ته وایي چې زما خزه دې مغواړي، ته خدایم په شرمونو شرم. ملک شو دا هغه پښتانه دي، خو چې دوی ته ګورم په دې لارو کې جنجونو سر رواني، امرګرو ته ما پښتانه وګورئ چې رواني، پښتانه شته خټ کېدلې وریجې در باندې وخوري او لارې ته دی وخېږي، ها کو لا لا لا، دا پښتانه رکه کا خدای دې په دوی سیلاب راوړي. نن په اخبار کې وګورئ د وزیرانو ته خلق ناست، نو مال دا قوم دی چې جاړي چاله حکومت دا ګران که دې قوم ته وګوره 3 میله کې جنیجو ته ګډ شوي، 3 میله په 3 میله سړک باندې د جنیجو وزیر اعظم ته ګډېده، وزیر ورشي پټکې ور په سر کې، سوکوله ټوپای ور په سر کې، ډمراولي دوی هغه شلخای غوندې تماچ کوړای ډمې ته غاړه کې واچي. دا پښتانه خدای دې د دې قوم نوغه وباسي، دا نوغه ویلا بارانونه دي، بارانونه څنګه د توربېلې د بند تماشا کوا چې کله بدر باندې راشلېږي، بند در باندې روشلې ده او د طوفان نو غوندې خزې د سړو نه وړاندې اغشتي، سړی د خزو نه وړاندې، هغه قهر انتظار کوي، دا هغه قهر په دې قوم خدای پاک کم عذاب ته ساتلې دی. کابل غوندې خار کې اور بلېدې شي او لکونه خلق پکې کباب کېدې شي، نو پاکستان کې نشي کېدې. پاکستان کم مور راوړی دی، او د پاکستان هغه حکومت وګوره، د پاکستان هغه فوج وګوره، فوجیان هم په مارشل لا راوستو د فوج وقار ختم د پاکستان حکومتونو. جنگ خو اوګه ساروي خکولې شي چې تر سپېګمو مور شي، بیا جنگ کولې شي، د فوج بیړه تبا ده، خدای دې جنگ نه راوړي، تب د دوی تماشه وکي. بیا د مارشل لا په کیسونو کې دوی چې کومه مزه و، ټول ملک فوج ته الاټ ته، اوس فوج نه چې د نورو نمبر پر راغله، دا نورو ګوري، هغه قوم به پروري او قوم پرورای پکې شروع دي چې پناه په خدای. تما ته وای چې یو الګ 12 پاسي، 12 او هغه 16 او 17 گریډ او 18 گریډ کې لګي، او یو الګ ډبل ایم ای کړي او هغه تکلرکی نه ملایي، د وزیر خپل 12 پاس 17 گریډ کې لگا،
او د غریب بچه ډبل ایم به هغه تکلرکی نه ملاويږي. دا څه ملک دی یا دا ملک د وزیرانو د پلار دی؟ دا خو قوم وینو تپوس به کړي وې کنه، قوم وې دا قوم دی. چرتا وزیر راځي او صاحب دوی د ګډو رونه دي خو چې شین بوټه ورته وګوري چې دلته بچي وي، دا د چایو سپی، دا د روټۍ سپی، دا د شنو چایو سپی، دا د کباب او د روټۍ د کچرو سپی، دا د سود د زکات مردار خواره سپی. دا خلق دی. ډېر شکر دی، رمه خوشحالي. کچینی ګران شي ویم الحمدلله، کوړه ګران شي ویم الحمدلله، کپڑے ګران شي ویم الحمدلله. خدای نور تیز کې چې د دوی په دې سینو باندې سنبي منډیو زخم سټی د بیزو پشانو جوړی. دا قوم د دې قابل تا پتا سو ټول عذابونه دي. پولیس نه تاسو ولې جاړئ؟ عذاب د پولیس په شکل کې در باندې نازل شي. دا ډټسنو والا جاړي، آی پولیس رانه لار دا ډټسنو نیو دغه لا پکې تلم سوارلې میوړې رانه ویني چې مونږ پکې گشت کومال ډېرې خکړي سم کار ته خو ډټسن والا ته چې دا مړې وړم په سو به اوس نو چې د 100 روپو لاري 1500 درته وای کنه دا رامیان دارش کو والا راشي پولیس نه تنګ ډېر خکا دو قدمه دي چې بوزي 15 روپے درنالي کنالي ها وای دارش کو نو چې پولیس والے رونی سي پولیس د عذاب دے پرشکو نازل دے، عذاب دے پټټسنو نازل دے، عذاب دے پسوزکو نازل دے، عذاب دے پټرکونو بسونو والا وګورئ بس جوړ سمره سورلو ته دے او دوی د پیسو د پارا ورلوټ کی چې واوړي نو د لاسو په ځای پکې 200 مړ کیږي پیسو د پارا کوي کنه نو چې تا ورلوډ بسونه بوزي او د قوم بچی تبا کې نو پولیس قدر نه لشل روپے واغست څه کو فروش ا د خدای بندگان نه ډیر خکار مونږ نه دیوالی خو آرام توپ کینو چې آرامي توپ کینو سزا خو بم ځان لساته کنه ما ته دی پولیس وی چې 10 روپے راکې شل راکړه یا مجسټریټ دی راشي ما دی چالان کی کنه ولی خو تغلی کنه چې غلی نو عذاب د پولیس په شکل کې درته راشي مجسټریټ سزا در کی تغلی نو عذاب د مجسټریټ په شکل کې درته راشي دا قوم خدای پیژندلې دین نه لري دین نه لري تاسو وای په ایمان چې په دې بازار کې په کلی کې په وطن کې سوک سپېړاو شو مور دم تانه تمنډه وي خزه دې تانه تمن چا جمعه ترامنډه کچ راځي چې قران سره راپورټ وکړو څوک راغلي لکه تانه کې څه اسمان دې افلاطون ناشته راځي جمعه ته ستاو زما منس کې تنازع چې قران ته راپورټ وکړو چې قران زمونږ څه فیصله وکړه بسبب څوک راغلي جمعه خود خدای تانه ده څوک رالو جمعات ته چې جمعات کې راپورټ وکم چې ما سره دا زیاتې کی ټول د پیرنګي قانون تمنډه وي چې د پیرنګي قانون تمنډه وای او د خدای قانون د پرېخه ده نو خدای به د نور تبا کوي نور بغیر کې نور به ذلیل کېږي نور به رسوا کېږي نو ادریس علیہ السلام تپوسو کو چې دا وې دا هغه زبانیه ملائکی دي چې د جهنم په حفاظت مقرر دي راغه بیا تقاضا وکړه چې یا الله اوس جنت راته وخایا
مرگ میں مولیدو جہنم میں مولیدو انو د جہنم دسی اور دے کدا اغا اور یو سپن کے دی دنیا تراشی نو دا ټول دنیا بس کروٹش ټول دنیا بس کروٹش بیا پا دی جہنم کے طبقات تھی درجات تھی اسفل السافلین آلان دی تاخچے دا جہنم توائی علماء وائی چھے یو پیسہ پردے چا پا دنیا کے پا ظلم خوڑا یو پیسہ پا قیامت کی چدا سڑے او بخلیشی ورطبوئی نور گناہ دی معاف تی خود فلانی سڑی یو پیسہ و در باندے آوالا ورک دے با منڈا کی چی کورنا پیسے راوالا اغا پیسہ با دا جہنم پا بیخ کے ورتخ کارش نو دے با ور پسی ورطوب نو اللان دی تاخچے دا جہنم تبا ورسی او یا زر کالا با پکی پروتی چاگا پیسہ راوالی و بیا سر لراشی نو بیا با دا لاس نو غرزیگی نو بیا با لان دے تل تلارش دے با بیا ورطوب کی بیا با ویا زر کالا پکی پروتی یو پیسہ نن قدم بیارتا مونگ ٹول آرام خواری پردی حقونا غلے ڈاکے پرانا اور شوکے پردی مالونا واہل دا زمون کار نن ولستا ملک کنٹرول کی گی نا ولی زکا چی کم حکومت دا خدای نا نہیں یریگی نو قوم داغا نا نہیں یریگی کم حکومت پڑکی چی دا خدای یارا نوا نو دا قوم زڑکی داغا حکومت یارا نہیں عمر فاروق دا خدای نا یاری دا نیم شپدا بار روتو کوسو کی گرزی یو مور لور تا وای چاله بچیا د پایو کې وبو اچولګي کمی دینن ویل مور امیر المؤمنین حکم کړی دی چې پایو کې وبو ما اچوي و امیر المؤمنین بچرته ود پروتي دا و امیر المؤمنین چرته دی او عمر دا خبر اوري په دروازه کې الوري ورته وای مور خبره دی ټیکو کړه امیر المومنین با اوده پروتی خود امیر المومنین خدای خو اوده نده کرده داغه خدای خو را تا گوری نو دا کم حکمران پڑکی چه دا خدای یرائی آکور پروتی او پا کسو کتی نا او پا کورونو کتی خزی بیاری نن تاسو نا خزی یری خزی خبره دی کڑی نی چه پا سر دی متیازی کردی او بیا دا دی شیخانو خزی کینا وی گیره دی کلش نزوی وادمی دی زبا پکی گڑی گم نا زا گیره دی پا جماعت کی خوزاوا تاسو خیال راکی نن مونگنا خزی نیاریگی خزی دی حکمران طبقی نا چی خزی یاری دی نو خزی بور سر پا دوروت لی بیا الکا تروانی بل ملک تا پا گرنیٹو لگی نو خزا سلا بوزی بورا ورتوی چی ولی تزینو زبا نزم اس تی برمکو نو آده زان نمخ کیا دون دونای روانه فنکشنونو تا چی رازی ستا ده خزی سا ضرورت تی خزا ولی راولی راشی کنه چی نن در تا خزی او خیم د جنگ لاہور اخبار او د مشرق د منس پانی وګورئ دا نن پکې د تسوی دا نن اخبار ته نمبر ورته کې څه میخ مال کتنا پویا غوندې مخزین
نننې مخزین وګورئ سړی او ښځې پکې وګورئ نو لاړه د دې ملک بیړه تباه ده په شرمونو شرمېدلی دی بې حیا او بې شرمه ملک دی مونږ هم پکې شرمېدلي تاسو خیال راغی مونږه پکې شرمېدلي انجام به څه نتیجه به څه آخرت بم څنګه دا سوچو نو ادریس علیہ السلام تقاضا د جنت کئی چې یا الله اوس جنت راته وخایا دا بیان با بلی جمعه تشی واخر دعوانا ان الحمدللہ دا مغا آیت کریمہ دے چدے کہ اللہ پاک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا د ادریس علیہ الصلوۃ والسلام بیان کړی دی بیان 13 جمعه باندې س حصہ ما تاسو په مخ کې بیان کړو یو حصہ دا پاتې و چې ادریس علیہ الصلوۃ والسلام زنکدنو کتو بیا جہنم للاړو جہنم او کتو بیا تقاضا د پروردگار عالم نه یو بل وکړه تقاضا دا وکړه چې اے الله سکرات د موت ما ولید جہنم ما ولیدو نو الله ستا د قهر او د غضب نه مې وزړه کې ډېر عظیم خوف او خطر دی زکه چې واحد ذات په دې کائنات کې ته چې بے پروا یې بے پروا دا معنا دا چې ټول دنیا به د الله پروا لري او واحد ذات چې د هغه دادې چې دې به دې چا پروا نه لري دنیا به ټول دته محتاج ای او دے واحد ذات دے چې دے بچاته محتاج نه الله تا علماء قدیم وای قدیم په علمی دنیا کې تعریف داد چې قدیم څه ته وای ما لا ابتداء له ولا انتها قدیم دې ته وای چې داغه ابتدا هم نه او انتها هم نه بلکې تاسو خیال وکئ علماء وای چې په دې څه دلیل دی چې دا خدای یو دی په دې کائنات کې بل ور سره څوک نشته نو هی وای چې مونږ ته څه ضرورت دی د جواب کولو دا جواب خو خدای پاک په خپل په قران کې کړي الله فرمایي چې په دې کائنات کې ډېر خدایان وې نو دا کائنات به تر اوسه پورې
بچ نه او پاتې بلکې وران شوی به. دا اسمان به ټوکړي ټوکړي شوی وی، دا سپوږمۍ به ماته شوی وی، دا نور به مات شوی وی. ځکه چې چرته ډېر مشرانی هلته دغه علاقې ډېر کور ورانی. په پاکستان کې وګورئ چې مشران ډېر دي نو د پاکستان ډېر ډېر کور وران دی. پاکستان نه مردار خر جوړ دی، څوک یې خپره کاږي، څوک یې لکۍ را کاږي، څوک یې غوږ را کاږي. پاکستان داسې شی دی لکه په پټي کې چې خر مردار وي او دا سپي پې اختی او بیا دغه سپو ته چې ورنږدې کېږي خدای دې د هغه وخت نه ساته چې سپی په مردار اختی او خوله یې پکې نه ایستي او ته ورنږدې شي نو روغ دې ماتی تام ورپسې. نو ستا د ملک نه نن مرداره جوړه ده او سپی پې اخته دي. بیا په سپو کې اقسام دي، ډېر قسمه دي، څوک په یو رنگ کې دي، څوک په بل رنگ کې دي، څوک په بل رنگ. نو قرآن کریم دا غي جواب کړی دی چې که په دغه کائنات کې ډېر خدایان وې، په دې ځمکې او دې اسمان کې خدایان ډېر وې نو لفسدتا، دا دواړه به وران شي. بیا د دې په وجود دلیل څه دی؟ د دې خبرې څه دلیل دی چې دا کائنات خدای جوړ کړي؟ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه زمانہ وا. عزیزانو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ډېر لوی سړی. اب بلا خبره ده چې نن دنیا پیژنیم نه. دا دومره لوی سړی و چې د روژې په میاشت کې به یو شپېته ختمونه د قرآن کول، یو شپېته. یو ختم به د ورځې کولو، سهار نه به تر شروع شو تر ماښامه پورې، او یو ختم به د شپې کولو، یو ختم به په تراوو کې کولو. په ټوله روژه کې به یو ختم په تراوو کې کولو، د شپې یو سپاره، او شپېته ختمونه به ځان لګو. دا دومره لوی سړی و چې 40 کاله د ماسخوتن په اودس د سحر مونځ کړی. 40 کال. نن چې دا په لویو لویو خلوتونو کې ناستی، خدا که 40 ورځې د ماسخوتن په اودس د سحر مونځ. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دومره لوی سړی. د شپې به چې کتاب کتو، نن زمون کتاب کتل سي که مولا لورشم په کوټګای کې دننه اخبار پروتي او بیا د جمعې د ورځ اخبار خو پکې ضروری پروت ځکه چې هغه کې جنکو تصویرونه ډېر زیات. ایو ټوکی غوندې سړی او چا ورته وی چې یو خان ورته وی هلکه دا ستا ښځه خو ډېره توره ده، پرون مې ولیده. ورته خان توره خدا خو زمونږ چې یو تصور ستاسو د ښځو کوو، پراته خپلو ښځو سره یو نو بس وخت هم ورسره تېرېږي. ویل دا دې څه بکواس وکړو؟ نو ویل دا تا څه بکواس وکړو؟ دا خبره وه چې ته ماته وایې چې ستا ښځه توره. د خانانو خبرې خو یې داسې، خانانو خبرې تاسو اورېدلې دي، هغې ته چې غریب سړی مخامخ شي ښه
دله څنګه حال دی ارشتیا دلیا په وخان دا نه کوي چې یو خخ تراوالی او د مزغوله ولونی سي او دا مازغه په دیوالو شي چې دله خو هغه ته وایي چې د چا خزه ولونه نه خبر نه او بربنده بار ګرځي دله خو هغه ته غریب سړی دله نه چا خزه چې سپینا بورکه کې ګرځي دله نه تاسو پوهیږئ په خبره نو عرض میں داو عزیزانو چنن امام ابو حنیفه رحمت الله علیه زمانہ وا دا دمر لوی سړی کتاب به د شپې کتو کتاب نو په جمی کې به کمی سويستو د جمعات په صحن کې بکې ناستو یو پرتوک کې او د جمعات په صحن کې بکې ناستو نو طالبان ورته صاحب یخنی جمع ودا کمیس داسې شه ده چې په بدن پورې لګي نو سړی لا ګرمواله ورکی خوب ورولي نو زدا کمیس په پو ما کې زکه او باسم چې زما بدن باندې دا یخ یخ باد لګي چې خوب ناراضي چې کتاب خکته شي نن د کتاب کتو حال وګورئ په ملک رحمان بابا وی کنه وی طلبنوی شگفت بازار د عمر نه بجوړ وی همیشه گلزار د عمر رنگا رنگ میوی بونی سی خاخونا ڈک د پانو بنسکور وی مونگ بنیو طالبان بفراموش د دین کتاب کا د دنیا کتاب بگوری مونگ بنیو طالبان بفراموش د دین کتاب کا د دنیا کتاب بگوری مونگ بنیو کافران بہمیشہ عبدالعظیم د دوزخ پلمبو تور وی مونگ بنیو نن د دین کتاب فراموش اخبار دے اخبار جنگ پینڈے دے جنگ لاہور دے مشرق دے حیدر دے وجدت تے کا وحدت تے پلانے دے پلانے ہر سار چې د چا په میز ګوري ډېرې د اخبارونو قرآن او حدیث کتو والا هو امام ابو حنیفه نن مونږ سار چر پاسو لکه د ټپوس بچي د ټپوس د بچي غوندې زمونږ اول سترګې په اخبار غړي اخبار کې څه ستاد ملک په اخبارونو کې نور څه شته نن درې مورز د جنیجو لندن ته تللی دی نو د لندن نه دغه پروګرام ریلی کی لندن کې څو مارګریټ ټیچر سره نکاح وکړو که الزابتی په نکاح کړه څه خلاړو خوراک سکاک بو کی او راځي دلته د قوم بچی پرون په پندای کې 14 کسان کباب کشمیر روډ باندې چې کم بم خلاص شوه دی 14 کسان پکې تیکې شوی دی او شپې ته پکې زخمیان په لاهور کې قدرتی طوفان راغی لس پکې مړ دی او سل پکې پاس پتالونو کې پراته آسمانی طوفان پیرا نن ستا ملک د زمکه د قهر په لپیټ کې مده او د اسمان د قهر په لپیټ کې نو طوفان نوح شو کنه شو اوس بیا خبره ده چې مونږ نه دا شی جوړ دا لکه بم خلاص شو خلک پکې مش ها اوهو بس خبره خلاصه تاسو مونږ ټول داسي مولا سے بم خلاص ها کم سے
مونږ په دې درکیو چې اسقاط ماتي چرته خطا نشي. زمونږ ملک نه عزیزانو دا شی او نور بګورئ د دې ملک تبعی نور بګورئ کدا عذاب ستاسو کورونو ته درننه نه واتو نو دا د جمعې ورځ او د دې منبر ناسته یاد لري. مونږ ملک دا شی ښا یو حکیم له یو سړی پلار راوست پلار راوستو چې حکیم صاحب زمونږ د دې پلار خېټه خرابه ده. ما په خبرو هو پوهېږئ خېټه خرابه ده. حکیم ولد جمال کوټي جلاب ورکړه چې جلاب ورکړو نو دا بوډا دستونه شروع شو چې دستونه شروع شو نو سلشپک شلې دسته چلاړو نو زوی راغی حکیم ته وایي چې حکیم صاحب اپلار خو می دستونه نه ودرېږي ویل خیر دی بچیه چې دا فاسده ماده تیوزي پرېږده چې جاري وي. یو ګنټه دوه پس ولا بیا راغی وی جی خو کټ کې پرېوته سترګې کویو کې وغورځېدې او دستونه اوس خو د ناستم پاتې نه شو په کټ کې تی بیږي. ویل صبر کوه چې دا فاسده ماده تیوزي. مړه سبا د سر خو ګومه خو راغی ویل د پلار مې زن کدن دی دستونه نه ودرېږي حکیم صاحب. ویل صبر کوه بیخ تیوزه چې دا فاسده ماده تیوزي. آخر ورته مازیګر راغی حکیم صاحب پلار خو مې مړ شو ساتې ووته. ویل ساوتوی خیر دی خو چې فاسده ماده پکې پاتې نشوه. نن زمونږ ضیاءالحق صاحب هغه حکیم دی صدر صاحب خلق کباب شو وی خیر دی چې دا فاسده ماده تیوزي. نن هغه شی هغه چل در باندې جوړ دی نور به د ځان تماشې کوي نور. پرون پته وکړی دی یو وزیر د لور واده و په نوخار کې پکې ډزې شوي دی پولیس ته خو لږ ووایي چې دا د نوخار ډزو والام ولې ونه نیوه دام ولې ونه نیوه هغه کلاشنکو پکې برېدې دام ولې ونه نیوه. دلته خو چا ډزو شي خو ویني سي اصلت سرکاری شي سړی په حوالات کې واچي جیل ته بوزي دام ولې ونه نیوه. نو دا ډزې کولی چا کول هم دا د سوټمارې زامن دا خوشامندګر دا تالی ساټ. تاسو به نور ذلیلېږئ نور د خان د زوی واده دی ستا پکې څه کار دی چې ته پکې ډزې کړې ستا څه کار دی. دا خانان نوابان جایگیردار چې په پاکستان کې وی او تاسو ته خاوره زوکتا کمړم نو راشي په قبر می متیازه تراش دې درې قسم خلق د الله صدا ملک تباہ او نور به تباہ کی د دې د پاریس قانون نشتا دا د پیرنګي پاتې قانون ما او تا د پاره دی خان او نواب او رئیس د پاریس قانون نشتا. د نواب په واده کې په پیټو سراب سکلې کیږي هغه د پاره اس قانون نشته. په پیټو کارتوس په کې خلاصيږي هغه د پاره اس قانون نشته. قانون ارچا د پاره مساوي پکار دا ملک
په داسې ملک هغه ځای کې لعنت لېږه چې چرته ګوټو بني. قانون دې ته وایي حضرت عباس راغی او د قاضي په مخ کې دعوا وکړه. دا تاسو تجربه وکړئ. دعوا یې په چا وکړه؟ په امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه. دعوا یې وکړه چې عمر فاروق زما د کور پرناله غرزولې ده. پرناله پیژنئ؟ دا د کوټې اوبه چې پکې بار غرزي. مجسټریټ پروانه جاری کړه په امیر المؤمنین پسې چې فوراً عدالت کې پیش شه. فوراً. تاسو خاصه مزه د پاره یو ټرایو کې مزه د پاره ځکه چې د کلو ملو یې یا ما ته پته نشته چې د کم ځای مزه د پاره تانه تلار شي او د خپل علاقې په خان یو راپورټ ولیکي. خان تانیدار ته وایي چې په دې خان زما داوا ده مانه یو 10,000 روپۍ لاندې کړي دي. کتا غ تانیدار مرګ لو نه والی نو زما په دا مخ ته مرګ لو درته به و د خریزو په خان راپورټ کې په خان نو صاحب د والو نه باندې منډې تیزی وي او که خان راغی په تای راپورټ کو نو بیا ته د ځان دا تماشه کوه چې سرمندر نه په بل اړی او که نه اړی. دا د پاکستان هغه د انصاف قانون دی او د پاکستان انصاف دا شی انصاف دی ته وایي. پاکستان کې انصافونه چرته